ننداره وقت الله lesson 2 دویم درس نو موږ یو چاته وایو چې لاړ شه په انګلیسي کې څنګه ورته ویلی سو ورته وایو go معنا لاړ شه go لاړ شه go fast ژر لاړ شه go fast ژر لاړ شه go here دلته لاړ شه یا دلته راشه go here دلته لاړ شه یا دلته راشه go here دلته لاړ شه go up پورته لاړ شه go up پورته لاړ شه go up پورته لاړ شه go slowly په قلاره لاړ شه go slowly په قراره لاړ شه go slowly په قراره لاړ شه go down ښکته لاړ شه go down ښکته لاړ شه go down ښکته لاړ شه go now اوس لاړ شه go now اوس لاړ شه go now اوس لاړ go in دننه لاړ شه go in دننه لاړ شه go in دننه لاړ شه go back شاته لاړ شه go back شاته لاړ شه go back شاته لاړ go near نږدې لاړ شه یا نږدې راشه go near نږدې لاړ شه go near نږدې لاړ شه